په هند کې هم همداسې ده. کله چې ستونزه وي سیاستوال د پاکستان خبر راوباسي تر څو خلک تیر باسي. خو دا سیاستوال دی چې جګړې جوړوي. دا سیاستوال دی چې د دینونو ترمنځ کرکه خپروي تر څو خپلې رایې ډېرې کړي. اوس موږ حالاتو ته په کتو پوهه شو چې ترهګري د چا په لاس کې ده. زما په نظر ترهګري د سیاستوالو په لاس کې ده. زما د معلوماتو له مخې ترهګري د سیاستوالو کار دی. که دا د امریکا، انګلستان او که د هند سیاستوال وي ټول یو ډول دي. دا د سیاستوالو کار دی. موږ باید پوه شو چې د ترهګرۍ لامل څه دی. که غواړو ترهګري ختمه کړو لومړی باید د هغې پورې ښه پوه شو. زه ډاکټر یم. موږ یوازې د درد درملنه نه کوو بلکې د ناروغ میکروب وژنو. د ترهګرۍ لامل څه دی؟ پوهان وایي چې لامل یې یو بې انصافي ده. کله چې له یوې ډلې خلکو سره ظلم وشي، کله چې له خلکو سره بد وشي هغوی بدله اخلي. همدا د ترهګرۍ لامل دی. که هغه په نیویارک کې د سپتمبر 11 وي، که په لندن کې چاودنې وي او که په بمبئی کې زاړه بمي بریدونه وي، که په زرګونو مړه شوي خلک په افغانستان، عراق، ګجرات یا بوسنیا کې وي، که په فلسطین یا لبنان کې وي، د دې ټولو تر شا سیاستوال ولاړ دي. زه حیران وم چې کله انګلستان ته ولاړم ولې 21 مسلمان ځوانان ونیول شول. حکومت وویل چې موږ له ډېر وخته هغوی څارل. کومو خلکو چې دا ځوانان پیژندل هغوی ویل چې دا ناممکنه ده. دوی داسې کار نشي کولی. موږ پوه شو چې دا خبر په داسې وخت کې راووت اسرائیلو پر لبنان برید کاوه. هلته په زرګونو خلک ووژل شول او خلکو اعتراض کوو. نو د خلکو د پام اړولو لپاره دا خبر خپور شو. چې 21 مسلمانان ونیول شول چې الوتکې یې الوزولې. دا لوی خبر و. نو خلکو په لبنان کې د بېګناه خلکو مرګونه هیر کړل. په هند کې هم همداسې ده. کله چې ستونزه وي سیاستوال د پاکستان خبر راوباسي تر څو خلک تیر باسي. که هغه امریکا وي، انګلستان وي، که هند. اصلي لامل سیاستوال دی. موږ پوهیږو چې زموږ هیواد له 80 کاله ډېر پخوا د انګریزانو په لاس کې و او هغوی د تفرقه واچوه او حکومت وکړه، لاره کاروله. خو له بده مرغه انګریزان لاړل مګر خپله بده لار یې دلته پرېښوده او زموږ هندي سیاستوال همدا لاره خپله کړه. هغوی د رایو یعنې ووټونو لپاره خلک سره جلا کوي. په تاریخ کې کتلی شئ چې په هند کې تر بل هر ځای ډېرې خپلمنځي جګړې کېږي. که هر ورځ نه وي په اونۍ کې یو ځل مذهبي جنګونه کېږي او لامل یې سیاستوال دی چې د قدرت، پیسو او رایو لپاره دا کار کوي. هغوی دا جنجالونه جوړوي. که نه نو عام غیر مسلمانان داسې نه کوي. زه د دینونو زده کوونکی یم او له هر ډول خلکو سره ګورم. په عامه توګه یو هندي، که هندو وي که مسلمان، هغوی غواړي چې له یو بل سره په سوله کې ژوند وکړي. موږ شاید لږ اختلاف ولرو خو جنګ نه غواړو. خو دا سیاستوال دی چې جګړې جوړوي. دا سیاستوال دی چې د دینونو ترمنځ کرکه خپروي تر څو خپلې رایې ډېرې کړي. او تاسو ګورئ چې د ټولو جګړو لامل همدا سیاستوال دی. څو کاله وړاندې د بابري جومات او رام جنمبهومۍ یوه سیاسي لوبه جوړه شوه. زه غواړم پوه شم چې دې لوبې مخکې څو کسان په دې ځایونو خبر وو. ما خپله هیڅ کله د بابري جومات نوم نه و اورېدلی او چې کله مې له عام هندو څخه وپوښتل هغه هم پرې خبر نه و. او موږ پوهیږو چې د 1992 دسمبر په 6 هغوی یوه غونډه کوله. سترې محکمې په ښکاره ویلي و چې غونډه مه کوئ، خو سیاستوالو ترې خپله لوبه جوړه کړه. حکومت ښه پوهېدو چې قانون د دوی په لاس کې دی. هغوی کولی شول په اسانۍ سره دا غونډه بند کړي. خو هغوی فکر وکړ که دا بند کړم رایې به له لاسه ورکړم. غونډه وشوه او بابري جومات ونړول شو. د دې هر څه ژوندۍ ویډیوګانې شته. په لکړو او وسلو یو جومات څنګه نړېدلی شي؟ هغوی په جومات کې بمونه ایښي وو. د دې لپاره د پوځ پوهې ته اړتیا نشته. هر څوک لیدلی شي چې بمونه ایښودل شوي وو ځکه په لکړو ودانۍ نه نړېږي. شاید جورج بوش دا لیدلی وي او د سپتمبر 11 فکر ورته پیدا شوی وي. د سپتمبر 11 په اړه ډېر امریکایان هم وایي چې دا خپل کار و.
خو اوس یې وخت نشته. شاید هغه دا کتلي او بیا یې په نیویارک کې داسې کار کړی وي. وروسته څه وشول؟ په ټول هیواد کې جګړې پیل شوې. په زرګونو بېګناه خلک ووژل شول چې ډېری یې مسلمانانو. ملامت څوک دی؟ بېګناه خلک ملامت نه دي. هغوی سیاستوالو په جنګ واچول.